شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن پنځنۍ د 1445 هجري کال د شوال المکرم میاشتې 9مه نیټه ده چې د 1403 هجري لمریز کال د وري د میاشتې د 10 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات ولایت د والي پښتون کې د پولیو واکسین ناسته. د هرات د پوهنې رئیس په یو سفر کې د ادرسکن ولسوالۍ د یو شمېر دیني مدرسو او ښوونځیو څخه لیدنه او له 2000 څخه زیات سیلانیانو د هرات ملي موزیم او ارشیف څخه لیدنه وکړه. د هرات والي په یوه ناسته کې د پولیو واکسین د پلي کېدو پروسه لپاره په لاره اچول سوې وه. وایي هیڅ اداره په دې کار کې د مداخلې حق نه لري. همداراز هغه ټینګار کړی دی چې سیمه ییزه اداره په خپل ټول توان سره د پولیو واکسین د پلي کېدو په بار په ښار او ولسوالیو کې پوره همکاري کوي. د ځینو بنسټونو او مؤسساتو استازي د هرات د سیمه ییزې ادارې د همکاري ستاینه کوي. ناسته چې د والي پښتون او د هرات د ځینو سیمه ییزو ادارو د رئیسانو او دغه ولایت د زیات ملاتړ د پولیو واکسین د پروسې د کامیابه پلي کېدو په خاطر جوړه سوې وه. په یاده ناسته کې د هرات والي د عامې روغتیا د زیات او ستاینې په څنګ کې همکاره مؤسسې هم د واکسین د پلي کېدو په پروسه کې همکاري کوي. ما اجازه مداخله به هیچ اداره در کار شما نمیدیم. هر اداره برای شما خط روان میکنه، شما بگیم به ما والی گفته که امضای ولایت باشه. یعنی ما الان به شما میگم که گپ شما راست باشه. ما به شما میگم هیچ اداره بجز مقام ولایت نمیتونه به شما مستقیم خط بده. هر اداره در کار شما مداخله میکنه بجز اداره صحت که کار شما به امراض واسطه. باید او از مقام ولایت به شما خط بیاره. د بل پلوه د پولیو عملیاتي مسؤل د غرب په زون کې او د ځینو همکارو مؤسسو په برخه کې د ستاینې ترڅنګ د سیمه ییزو ادارو ښه همکاري بیان کړه او د هغوی ځینې غوښتنې هم مطرح کړې. آمادگی‌های لازم در قسمت کمپاین گرفته شده. آن چیزی که همکاری تقاضای رهبری اداره صحت عامه و مرکز عملیاتی پولیو از جناب والی صاحب اداره سکتوری حمایت بیشتر و همچنان آگاهی‌دهی بیشتر از طریق منابع موجوده بخصوص ریاست محترم حج اوقاف و همچنان ریاست محترم اطلاعات و فرهنگ اطلاع رسانی‌های لازم صورت بگیره و خوشبختانه در زمینه جناب والی صاحب ولایت هرات هدایت‌های لازم در قسمت جلوگیری از مداخله افراد در پروسه‌های استخدام و همچنان تطبیق کمپاین و همچنان عنوانی ادارات سکتوری هدایت لازم در قسمت هماهنگی و همکاری با اداره صحت عامه بخصوص در برنامه حمایت پولیو داشته باشد. د یادولو وړ ده چې په ځینې څو راتلونکو ورځو کې د پولیو واکسین د پلي کېدو پروسه د هرات په ښار او ولسوالیو کې پیل سي. د هرات د پوهنې رئیس په خپل سفر کې د ادرسکن ولسوالۍ د یو شمېر دیني مدرسو او ښوونځیو څخه لیدنه وکړه. د هرات د پوهنې رئیس د دیني مدرسو او ښوونځیو د لیدلو سربیره د پوهنې د مسؤلینو، علما کرام، مخورو او مشرانو سره ولیدل او د یادې ولسوالۍ د وضعیت په ښه کېدو یې هم خبرې وکړې. د پوهنې رئیس د ادرسکن ولسوالۍ د پوهنې د ښوونکو او مسؤلینو نظریات، ستونزې او پیشنهادات واورېدل او په دې اړه لازمي لارښوونې وکړې. همداراز د پوهنې رئیس د علماو، مخورو او سیمه ییزو مشرانو همکاري د پوهنې په پرمختګ کې مهم وباله. همداراز د پوهنې رئیس د علماو، مخورو او سیمه ییزو مشرانو همکاري د پوهنې په پرمختګ کې مهم وباله او د هغوی څخه یې وغوښتل ترڅو د ښوونیزو او تربیتي خپرونو د پرمختګ لپاره د یادې ادارې سره مخکې له مخکې همکاري وکړي. د یادې ولسوالۍ علما او مشران د پوهنې ادارې سره د همکاري قول ورکړ او ویې ویل په یاده لاره کې به خپل ټول توان او وس وکاروي.
له 2,500 څخه زیات داخلي او بهرني سیلانیانو د وري په میاشت کې د هرات ولایت له آرشیف او موزیم څخه لیدنه کړې ده. د هرات موزیم مدیر عبدالجبار نورزی وایي د هرات موزیم څخه د سیلانیانو لیدنه د وري په میاشت کې زیاتوالی راغلی او د سیلانیانو آمار د تیر کال په توفید 40 سلنه زیاتوالی ښودلی دی. همداراز د هرات موزیم مدیر زیاتوي چې په تیرو 2 کلونو کې له 1500 څخه زیات تاریخي آثار د فرهنګ پالو او امنیتي ځواکونو له لوري د هرات و موزیم ته لیږدول سوي دي. په داسې حال کې چې ځینې سیلانیان په ډله ییز ډول د هلمند او قندهار ولایتونو څخه د هرات و موزیم ته راغلي، وایي د امنیت په ټینګښت سره و هیوادوالو ته دا زمینه برابره ده ترڅو د تاریخي ودانیو او ښایسته ځایونو څخه لیدنه وکړي. د هرات ملي موزیم او آرشیف د هرات په اختیارالدین کلا کې موقعیت لري چې د اسلام څخه مخکې د اسلامي دورې او معاصر وخت تاریخي آثار پکښې شتون لري. وروستیو ورښتونو د امنیت شتون او د ځمکې شینوالی د دې سبب ګرځېدلی ترڅو هیوادوال د خپل وخت د تیرولو او د تفریح لپاره و هر ولایت ته چې وغواړي سفر وکړي. ځینې هیوادوال چې د فراه، نیمروز، قندهار او هلمند ولایتونو څخه د تفریح لپاره هرات ته راغلي په هیواد کې د ښه امنیت او د آرامه فضا شتونوالي څخه ستاینه کوي. نور حال په ریپورټ کې د هرات د کرخ ولسوالۍ د چهارشنبې خواجه کلي د بند سبزک په مربوطاتو کې د ښه هوا او اوبو په درلودو سره هیوادوال د هیواد د مختلفو برخو څخه د خپل وخت د تیرولو لپاره دلته راغلي. ځینې وګړي چې د فراه، نیمروز، هرات او هلمند ولایتونو څخه د یاد ځای د ښه هوا او فضا په درلودو سره په هیواد کې د پوره امنیت په اړه بیل نظریات لري. ډېره د خوشحالۍ ساعت دی، ډېره ښه فضا ده وروره چې د کندهار سره روان سوي یو. راځه در دغه هراته پورې په هرات کې مو شپه وکړه، بیا دغه ولسوالۍ ته راوتلي چې بر سبزک ورته وایي. ښه ولسوالۍ ده، ښه شنه ولسوالۍ ده، الحمدلله ډېر ښه د امن فضا ده. اینجا که هست خوج چهارشنبه میگه بند سوزک به هرات دیگه. والا امنیت ما از اونجا رات ما هیچ گپ هیچ سخنی امنیت خیر خیریته دیگه. امسال نام خدا بارون هم خیلی، سرسبزی هم خیلی خوبه، آبادی امسال نام خدا. شکر خدا از بابت امنیت که فعلا حرف نداره، خیلی عالیه شکر خدا. حتی میبینین دوستا از طرف شب میآین اینجا و از بابت از اینکه به سمت ولایت ها میرن، راه دور میرن، بعضی از دوستا از ولایت هرات احتمالاً به این محیط نیامده باشن. حتی خود من بعد از چندین وقت امروز روز اول آمدم، محیط خیلی برابره، فضا خیلی برابره. معمولا هر کال هیوادوال د پسرلي په موسم کې د طبیعت ولمن ته ځي، خو په خواشینۍ سره د ځینو چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله ترافیکي پیښې هم منځته راغلي دي. دا هیوادوال د چلوونکو څخه په خاصه توګه د موټرسایکل د چلوونکو څخه غواړي د تیز تګ څخه ډډه وکړي او ترافیکي قوانین رعایت کړي. د یادولو وړ ده چې شاس کال د پسرلي په موسم کې زیات ورښتونه پاک طبیعت او ښایسته هوا راوړې او د وچکالۍ څخه د هیوادوالو اندېښنه هم له منځه وړې ده. اوس هم د هوا حالات. ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل. جمعه هرات ښار نیمه وریځ، الوره درجه 24 تیتای 10، غوریان لمر الوره درجه 25 تیتای 11، کرخ نیمه وریځ الوره درجه 19 تیتای 1 او پشتون زرغون نیمه وریځ الوره درجه 21 تیتای 11. قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه. په پای کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات ولایت د والي پښتون کې د پولیو واکسین ناسته. د هرات د پوهنې رئیس په یو سفر کې د ادرسکن ولسوالۍ د یو شمېر دیني مدرسو او ښوونځیو څخه لیدنه او له 2000 څخه زیات سیلانیانو د هرات ملي موزیم او آرشیف څخه لیدنه وکړه. درنو قدرمنو دا و د نن شپې خبرونه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو